قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت میں صافا مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا اللہ 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس والتسعون بعد 200 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. دومنار اسلامی رادیو زرت نزی اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوشاله یم چې د عمدة الاحکام څخه د یو حدیث په وړاندې کولو باندې حاضر یم. الله جل جلاله دې د حق د بیان کولو توفیق ماته نصیب کړي او بیا دې ما او تاسو ټولو ته پرې د عمل کولو توفیق راکړي. ورونو د کتاب په لیکلو کې او د حدیثو په شمیره کې لږه غلطي شوې ده چې دا کاتب او لیکونکي نه غلطي شوې ده چې په شمار کې 209 حدیث پرېښی دی. حساب شروع کړی دی 230 نه ډایرکټ 213 نو دا نه هشت پاتې شوی. کله چې دا غلطي موږ درک کړله نو ټول د فهرست متغیر ورکو چې دا حدیث په اصل کې لیکل شوی دی 219 خو حقیقت کې دا 290. نو د دې حدیث نه موږ بیرته وروستو اصلي عدد باندې احادیث ذکر کوو چې دا 290 حدیث دی. او تیر درس مو په کتاب النکاح او د هغې څه مقدمات هغه ذکر شولو. اوس د دې حدیثو د تیر په څیر لفظي ژباړه کوو، مشکل الفاظ معنا کوو، اجمالي انځور وړاندې کوو او هغه مسائل ذکر کوو چې کوم په حدیث کې ورته اشارات شوي دي. اول راځو د حدیث لفظي ژباړې ته. الحديث السادس والتسعون بعد 200 290 حدیث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې هغه فرمایلی دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي یا معشر الشباب اے د ځوانانو ټولګیا من استطاع منکم الباءة د هغه چا چې طاقت وي ستاسو نه الباءة د واده کولو په اعتبار د لګښت سره چې د واده او د ښځې د نکاح مهر او نفقه ورکولی شي فلیتزوج دا د نکاح وکي. فانه دا نکاح کول او تزویج ښځه کول اغض للبصر د نظر ښکته کوونکې و احسن للفرج او د اندام مخصوصه د پاکدامنۍ سبب دی. ومن لم یستطع او د چا چې طاقت نه د وجې د دې نه چې دا غریب دی د مهر او د نفقې وس نه لري فعلیه بالصوم په ده باندې روژه لازمه ده ترڅو چې د شهوت لمبه را سړه کړي او را ټیټه کړي. فانه دا روژه له وجا د ده دپاره خسیوالی دی، یعنې د ده دپاره سبب د کمزورۍ دی چې قوت شهواني د ده کمزوري کوي. مشکل الفاظ په حدیث کې شارح هغې ته اشاره کړې ده. معشر لفظ راغلی یا معشر الشباب. معشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف هغه ټولګي ته وایي چې همدغه صفت ورته ورکړی شوی ځوانۍ صفت. شباب جمع د شاب بنده. البا ځوان ته ویل کېږي جمع شباب ځوانان. ای د ځوانانو ټولګیه. باء چې د فیها لغات اشهرها بالمد والها مشهور به دی کې الباء یعنی تای مدوره ده چې دا په حالات د وقف کې فها بدلیږي او اصل کې مباعات کور ته ویل کېږي او باعت هغه طاقت د نکاح ته ویل کېږي مالی طاقت د نکاح. د دې دواړو مناسبت دی هغه دا دی چې سړي سره مال موجودي نو د هغه کور ته به ښځه راشي او که چې د مال ورسره نه نو د هغه کور ته نشي راتللی
د دې وجه نه اصل کې باء مراد مباعات منزل کور ته وي د تزوج او د دې د منزل مناسبت ته. بیا دا لفظ په هغه څه کې استعمالیږي چې د هغې په سبب نکاح کیږي، لکه سړي سره مالی مهر ورکولی شي، همدارنګه وروسته بیا نفقه ورکولی شي. بدني شهوت طاقت ته دا لفظ شامل نه دی، صرف مادي استطاعت پکې دی، معنوي استطاعت لري. ذکر رسول الله وروسته وایي چې ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، روژه دې ونیسي فانه له وجا، ځکه دا د هغه دپاره سبب د کمزورۍ د شهوت دی. شهوت خو قوي دی، خو د باعت نه مراد دلته دا دی چې استطاعت مالی نه لري. فعلیه بالصوم د روژه ونیسي. ومن لم یستطع د دې دپاره جزا ده، فعلیه بالصوم پس لازم ده په دقه سړي باندې روژه نیول. وجه دا ده چې روژه کې خوراک او څښاک سره قوت شهواني د بدن زیاتیږي، او د خوراک او څښاک په کمیدلو باندې د بدن قوت دا کمیږي. نو فلهذا چې کله دا انسان روژې نیسي نو دا به موقت شکل سره د شهوت دا کمزورې شي تر څو چې مال پیدا کوي او د نکاح وس پیدا کوي او د نکاح زمینه ورته جوړیږي. په هغې پورې به د شهوت کمزورې د روژې په نیولو نو په معاصیو او ګناهونو او د الله او د رسول په خلاف کې به د سختوالي او د شدت د ډیروالي د شهوت نه غورځېږي. وجا لفظ چې دی فانه دا روجا له د سړي لره وجاء، وجا څه معنی؟ وجا لفظ بکسر الواو والمد، دا په کسرې سره راغلی دی، د واو کسره ده، زیر دی او جیم نه وروستو الف دی ممدوده، وجا راغلی. وای مراد د دې نه هغه رګونه دي چې اصل کې هغه رګونو ته استعمالیږي چې کوم خصوصیتیانو ته هغه راغلي وي، چې د هغې په قطع کولو باندې شهوت ماده د انسان نه دا کمیږي. نو کله چې مال خسي کیږي همغه رګونه ترې کټ شي یا وټکول شي نو هغه خسي شي، هغې بیا شهوت نه راجګېږي، شهوت یې نه وي، بدن کې وي خو دلته نه وي. نو فلهذا بدن یې قوي کیږي، تکړه کیږي او د قوت د شهوت په سبب باندې نه خارجېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کوي چې موقت خسیواله یعنی کمزور واله د شهوت په دې سبب راځي چې دا مسلمان روژه ونیسي. نو لکه څرنګه چې د دغې رګونو په کټ کولو باندې شهوت ختمیږي نو دغه شانته د روژې په نیولو باندې شهوت راکمیږي. دغه مناسبت دی. حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان دې طرف ته متوجه کړي دي چې همیشه دپاره مسلمان باید عفیف وي، پاک دامن وي، او د پاک دامنۍ دپاره یې دو اسباب ښودلي دي. یو دا دی چې دا په شرعي طریقې باندې نکاح وکړي، خو دا هله کېږي چې دا انسان وس ولري، یعنی مالی طاقت د دې وي، مهر ورکولی شي، بیا وروسته نفقه ورکولی شي، د هغه د اوسېدلو دپاره کور نیولی شي یا جوړولی شي. نو که چېرته دا طاقت یې لره نو مسلمانان ځوانان دې ودونه وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې له ترغیب ورکړی دی چې معاشره د بد اخلاقیو د فساد نه وژغورل شي، او دا په دې باندې کېږي چې ځوانان دا بې واده هلکان په واده شي او بې واده جنکۍ دا په نکاح شي. او چې کله یې نکاح یې وکړله نو دو فایدې به حاصلې شي. یو دا دی د ده نظر به راټیټ شي، یعنې نور ښځو ته به نه ګوري، او دا به د فرج احسان پیدا کړي، د خپل ځان دپاره به عفت سبب پیدا کړي، د جرائم او د معاصیو نه به ځان په دې باندې وژغوري، پاکلمنې به شي. لکه څنګه چې دا ترغیب ځوانانو سړو ته هم دغه شانته ځوانانو انجونو ته هم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب صرف هلکانو ته شوی دی، سړو ته شوی دی، او جنکۍ په دې کې داخلي دي. د معاشرې د عفت او د پاک دامنۍ په خاطر باندې که دا یو انسان طاقت ونه لري، د نکاح مهر ورسره نشته، د نفقې وس نه لري، د کور جوړول یا نیول یا کرایه ورکول وس نه لري، نو او شهوت د ده نه ابرازول غواړي، بدن قوي دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره بله ښایسته لار ښودلې ده. هغه دا دی چې شهوت ختمول په شریعت کې نشته دی، ځکه دا یو انساني غریزه ده او فطرت دی. وجل د دې شریعت اجازه نه ده کړې چې بالکل ځانونه خسین کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د باید صحابه غریبانان راله ورته ویل یا رسول الله موږ دغه شانته قویانې په اعتبار د بدن، خو مال را سره نشته دی، باء او هغه مؤونة النکاح نه لرو، هغه شی چې نکاح پې کېږي هغه مال نه لرو. که ته موږ ته اجازه کوې موږ به ځانونه خسین کړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته مې وویله
چې د ځوانانو ټولګیه که ستاسو د نکاح کولو طاقت نه مالی توان نه لرئ روژې ونیسئ دا به تاسو لږ کمزوري کې موقته او بیا چې کله د سره مال پیدا شو الله دله مال درکه نو بیا به نکاح وکئ او اوس روژې نیسئ چې دا ستاسو سبب د احسان دی د عفت دی د پاکدامنۍ دی روژې هم سترګې راټیټوي روژې سره تقوا پیدا کیږي سبب هم دا ښودلی دی قرآن کریم کې رب وایي لعلکم تتقون یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نو په نکاح سره هم تقوا پیدا کیږي د جرایمو نه به سړی راګرځي او همدارنګه په روژې باندې هم تقوا او پرهیزګاري په مسلمان انسان کې پیدا کیږي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خسیتوب دپاره اجازه ورنه کړله نارینهو ته به اجازه نشته دی زنانو ته هم اجازه نشته او که چېرته نکاحونه نشي کولی نو دوی د روژې ونیسي چې دا به موقت کمزوري کې دوی لره حدیث نه یو څو مسلې راوځي یوه مسله دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځوانانو ترغیب ورکړی دی چې هغوی مهر او نفقه او د خپلې ښځې لپاره د اوسېدلو ځای د دې وس لري دوی باید نکاح وکړي او ځانونه هسې پرې نه دي وجه دا ده چې شهوت او غضب دا دوه هغه صفتونه دي چې دا کله راوچت شي نو د انسان په عقل باندې غالبه کیږي تاسو ګورئ د شهوت والا یا د غصې او د غضب والا په وخت د دقیق حالات کې په د کار په انجام باندې سوچ نه کوي یو کار ته داسې صادر شي چې بیا ټول عمر لالهان دی او په سخت دشمنۍ ککړ وي یا په جیل کې پروت وي خو دغه ټیم کې غصه په عقل باندې غالبه وي او په عاقبت باندې سوچ کولو ته نه پرېږدي همدارنګه شهوت هم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته په دې کې ترغیب ورکړی دی چې تاسو نکاحونه وکئ او ځان همداسې مه پرېږدئ که تاسو غواړئ چې تاسو عفیف شئ تاسو پاک دامن شئ ستاسو شهرت په پاک دامنۍ سره وشي مشهور په پاک دامنۍ شئ او د نورو زنانو نه ستاسو نظرونه راټیټ شي نو نکاحګانې وکئ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمای و استطاعة النکاح هو القدرة على المؤونة رسول الله من استطاع منكم الباء و دلته د باءت نه مراد شیخ الاسلام فرمای هغه مالی قدرت ته بدنی قدرت ته مراد نه ده د شهوت قدرت ته مراد نه ده معنوي قدرت ته مراد نه ده و د دې لپاره دلیل دا ده چې رسول الله فرمای ومن لم يستطع فعليه بالصوم روژې ولې نیسي ځکه چې طاقت بدني شته ده کنه و د باعت نه مراد وی دلته مالی قوت ته بدنی قوت نه ده دریمه مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځوانانو ته د نکاح کولو ترغیب ورکوي چې هغوی مؤونة النکاح او د نکاح د کولو طاقت ولري مهر ورکولی شي همدارنګه سکنا کور ورکولی شي او نفقه شي ورکولی خو بعضې په ځوانانو کې داسې وي چې او د شهوت یره ده د زنا د لویدلو یا په فحشا کې د لویدو ویره ورسره ده بعضې ځوان داسې وي چې هغوی د اعتدال په حالت کې وي په زنا کې د لویدو ویره نه لري شهوت کمزوری نو هغه دپاره نکاح کول سنت مؤکد دي خو که چیرته یو ځوان داسې وي چې استطاعت هم لري د نفقې د سکنا او د مهر او شهوت هم قوي دی نو د دې ځوان او ځوانې دپاره نکاح کول واجب دي او هغه ځوان او ځوانه هغه انسانان چې هغوی د نکاح مهر وسم نه لري بالکل طاقت نه لري او بیا هم نکاح کوي او د دې یره هم پیدا که چېرته زه نکاح وکړم نو د غربت د وجې نه په دې ښځه باندې ظلم واقع شي زما د طرف نه بیا د دوی دپاره نکاح کول مکروه دي دوی د روژې ونیسي تر هغې چې الله دوی مالداره کړي بیا دې نکاحونه وکړي څلورمه مسله پکې دا ثابت شوله چې په نکاح کې ډېر زیات حکمتونه دي لکه د صالحه اولادونو راوړل لکه چې مخکې ذکر شولو خو یو د دې دپاره سبب دی چې د مسلمان سترګې د پردو نامحرمو زنانو نه راټیټېږي او دا هم دلیل دی چې سړي نکاح کړي نه وي نو نامحرمه ښځو ته به ډېر ګوري چې نکاح یې وکړله بیا د دې نه سبب د سترګو د ټیټېدلو ګرځي او سترګې په خپل اهل سره مشروع طریقه باندې مړېږي بل چاته بل طرف ته بیا اجازه نه ورکوي او دا حکمت هم ذکر شو چې پاکدامني هغه په نکاح شرعي کې ده یو سړی که ځان غواړي چې عفیف او پاکلمنې اوسیږي او دا د ګناهونو نه ځان وساتي د فحشا او د ناروا کارونو نه ځان وساتي نو هغه د دې ته نه ګوري چې زما
تعلیم پوره شوی نه دی، ډاکټر شوی نه یم او انجینر شوی نه یم، مالی توان لري، بدن قوي دی او په زنا کې د لویدو ویره ده، نو د باندې واجب ده چې دا نکاح وکړي تر څو یې فرج حسین او دا عفیف پاکلمنې شي او د نورو ښځو محارمو نه نظر راټیټ شي، چې همدې مطلب ته الله جل جلاله د سورة نور په 30 او 31 آیات کې اشاره کړله، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنانو ته وایه نظرونه راټیټ کړئ، نکاح وکړئ چې ستاسو نظرونه راټیټ شي، او مؤمناتو ته یغضضن من ابصارهن، د هغوی نظر هم په دې راټیټېږي چې کله دا هم په واده شي. 5مه مسله کې دا شوله چې یو سړي شهوت او قوت د بدن ډیر دی خو د نکاح کولو وس نه لري مالی، نو دا سړی به څه کوي؟ آیا د نورو کارونو اجازه ورته شته دی چې په بله طریقه به شهوت زایله کړي یا ځان خسي کړي؟ رسول الله فرمایي، او دا فتوا د رسول الله ده چې بل طرف ته اجازه ورته نشته دی، په هیڅ قسم باندې نشي کولی دا سړی چې د خپل سپرم او شهوت د بدن نه ضایع کړي، که ضایع کړه دا ګناهګار په دې شمیرل کېږي. نو څه چل به کوي؟ روژې به نیسي، ولې؟ ځکه د روژې په سبب باندې په انسان کې تقوا پیدا کېږي، د خوراک او د څښاک د کموالي یا د یو څه وخت د کموالي په خاطر باندې، د بندولو په خاطر باندې بدن کې شهواني قوه کمیږي او هغه یره چې د سره ده چې په زنا کې یا په فحشا کې به ولویږم هغه راټیټېږي. نو روژه خسته علاج دی، ولې به خسته علاج نه وي؟ چې د دوانو جهانو سردار او هغه څوک چې د الله جل جلاله له طرف له ورته وحی کېږي، هغه ذات چې دا نظام یې جوړ کړی دی او د انسان پیدا کړی دی او د غرائز د انسان په دې بدن کې ښودلي دي، امقه د الله موږ ته ښیي دا هم د الله د طرف نه ده، ځکه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوي دا د الله د طرفه دي. شیخ الاسلام یوې مسلې ته اشاره کوي، و یو سړی دی مال یې نشته دی او بدن نه قوي دی، بدن نه قوي دی کې سبا ته پیسې پیدا کړي، نو هل یستحب له، آیا دله مستحب ده چې دا قرض یقترض ويتزوج او نکاح وکړي په قرضو؟ وی په دې کې لږه نزاع ده په مابین د فقهاو کې او په مذهب د امام احمد بن حنبل کې، خو احسن قول په دې کې امدا دی چې الله جل جلاله ته اشاره کړې ده، وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا، ځان د عفیف او پاکلمنې وساتي هغه کسان چې د نکاح طاقت نه لري، حتی یغنیهم الله من فضله، تر څو چې الله پاک دوی د خپلې خزانې او مهربانۍ نه غنین کړي، بیا به نکاحونه وکړي. د سورة نور 33 نمبر آیت دی. او استعفاف په څه سره راځي؟ هغه په روژې نیولو، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجا، د روژې په نیولو باندې استعفاف او پاکدامني او پاکلمني دا متحقق کیږي. راځو د بل حدیث ته، الحديث 97 بعد 200، 290 حديث، عن انس بن مالك رضي الله عنه، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرمای ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سکسان د رسول الله د ملګرونه، سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، پوښتنه وکړه د محمد رسول الله د بیبیانو څخه داغه د کار او د عمل صالح په سر په پټه کې، کله چې رسول الله د شپې څه کوي په پټه څه کوي، د هغې تپوس یې وکړ. نو ازواج مطهراتونه یوې بیبي ځواب ورکړ چې هغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وه، او دوی خپل د اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عملو په مقابل کې ډېر کم وګڼل، غوښتلې چې ځان ورسوي هدف ته. فقال بعضهم، یو چا پکې وویله، لا اتزوج النساء، چې زه به د ښځو سره نکاح نه کوم، ځان به بالکل داسې فارغه کم، ښځه به مې نه چې هغه له څه واخلم او هغه له څه وګټم او هغه له څه راوړم، بلکې عبادت د الله ته به فارغ یم. او رسول الله خو ښځې هم کړي دي، د الله بندګي هم کوي او ښځو حقوق هم پوره کوي، او زه به ټول خپل طاقتونه د الله جل جلاله په بندګۍ کې مصرف کم، او زه به نکاح نه کوم، ځکه د نکاح په سبب باندې د عباداتونه رستو کېږم. وقال بعضهم، بعضو پکې وویله، لا اکل اللحم، زه به غوښه نه خورم، معنا دا چې زه به روزانه روژه یم، قوي خوراک به نه کوم، روژې به ونیسم، هر ورځ به روژه کېږم چې دا بدن مې کمزورې شي او د الله په بندګۍ کې مخکې لاړ شم، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمالو ته ځان ورسو، ځکه هغه ته مخکني او وروستني ټول ماب شوي دي. وقال بعضهم، ځینو پکې چې لا انام علی فراش، زه به په خپل بستره باندې نه څملم، رسول الله کله خوب کوي او کله د الله بندګي کوي، ما باندې بستره حرامه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل ته ځان ورسو. دا خلک ترې وانه ووتل، رسول الله کور ته داخل شو،
ازواج مطهرات عائشه صدیقی رضی الله تعالی عنها او قصه بیان کړله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه د خبري ورسېدلې فحمد الله واثنى عليه فورا رسول الله اوته مسجد نبوي ته الته ملګری راجمع کړل د الله حمد ادا کو واثنى عليه او د الله صفاتونه وکړل چې دا کله ذکر شي په حدیثو کې فحمد الله واثنى عليه مراد د دین خطبه الحاجی الحمد لله يا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ويا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته دا آیات ویل شي او دا غن رسول سوره النساء اولنې آیات یا ایه الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم یا ایه الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا دا آیات ولستل شي دا درې آیاتونه د دې خطبه نورستو ولستل شي د خطبه الحاجه ویل کیږي نو په حدیثو کې چې کله فحمد الله واثنى عليه راشي مراد د دې خطبه الحاجه وقال او فرمایل رسول الله د خطبه نورستو ما بال اقوام قالوا كذا وكذا سچل دي خلق لرا سچل هغه قومونو لر چې داسې خبرې کړې دي ګوره دغه زما طریقه نه ده او د ځان نه غلوې کړې ده ولكن اصلي وانام زمنزنکم لیکن زمنزنکم او د کېګم الله جل جلاله حق را باندې دار د الله بندگی کوم او د بدن حق را باندې دار چې هغه ته استراحت ورکوم واصوم وافطر روزه کېګم او بوزه کېګم کله روزه او کله بوزه واتزوج النساء او د زنانو سره زه نکاح کوم او داغي حقوق هم ادا کوم که څوک په دې باندې الله د ځان نږدې کوي چې هر ورځ به روزي ټول شپه به د الله بندگی کوي او بالکل د زنانو سره نکاح نه کوي دا زما سنت او طریقه نه ده فمن رغب عن سنتي فليس مني هغه څوک چې اعراض کوي زما د سنتونه څوک چې زما د سنتونه اعراض کوي مخ ته اړي د رغبه په سله کې چې عن راشي په معنا د اغراض سره سنتین اعراض کوي زماره طریقې نه فليس مني هغه زما په ډله کې حساب نه دی هغه زما امتی نه دی او هغه زما په دین کې نه دی د ځان نه یو نوې دین جوړ کړی دی د ځان نه دا پوه شو خپل دین دا دین دې ته مبارک وي زه او زما دین د دنه بری دی دا د حدیث باړه وا شرط مطهره بنیاد په اسانۍ باندې دی په سماحت او په یسر او اسانۍ باندې دی او په دې بنیاد کې خودل شوی دی د اسلامی شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم چې هر چاته د هغوی حقوق ادا کړی شي او د دې د حقوق ادا کولو دپاره خالق لاعزال د انسان دا بدن پیدا کړی دی او په دې بدن کې ورته قوتونه ایښي دي د لیدلو قوت د اورېدلو قوت د خوړلو قوت بیا په دې کې څه غرایز دي د خوړلو غریزه پیدا کیږي د سکاک غریزه پیدا کیږي د شهوت غریزه غضب او غصه کله راځي نو شریعت مطهره سامیه د دنه تلف کوي چې دا ټول قوتونه به د الله د حکمونو برابر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې استعمالېږي کله چې د الله د حکم برابر د رسول الله په اطاعت کې استعمال شو نو هم به دا بدن د الله حق ادا کی هم به دا بدن د خپل د بدن د نفس حق ادا کی هم به د ښځې حق ادا کی هم به د پلار او مور او د بچو حق ادا کی که یو سړی په دې کې راپاسېږي ځان نه یو نوی شریعت جوړوي نو رسول الله فرمایي زه د دنه بیزار یم دا درې کسانو تاسو ګورئ دوی غوښتل چې محمد رسول الله د عبادتون د ځان ورسوي او وی ویله چې موږ د رسول الله عبادتون ته نشو رسېدلی ګناه نه لري مخکې وروسته ته معافي شوې ده خو راشي داسې کار به وکړو یو ډېره غټه مبارزه او ډېر سخت یې په ځان راوستله او وی ویله چې سخت کوشش د الله په بندګۍ کې کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجې د رسالت ته خو نشو رسېدلی خو چې د درجې د عبادت ته خو ور ورسېږو بل رسول نه راځي خو دا درجه د عبادت یې راګیر کړو نو یو په دې خاطر باندې دې ته مې اعلان وکړ چې خلکو دا خلک د الله د عبادتونو نه د ښځو غافله کړي دي ښځې لپاره وګټه د هغې د اغوستلو او د هغې د خوراک او د نفقې او د سکنا او د مهر او شی راشه شپه ورځ به د الله بندګۍ ته وزګارې فارغه به زه به ښځه نه کوم په دې نیت باندې د ازواج مطهراتو نه پوښتنه وکړله هغوی دا ځواب ورکړ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کله ویده کیږي چې دا د بدن حق دی او کله د الله بندگی کوي بلکې دوه حصې خوب کوي یوه حصه د الله بندگی کوي نو یو پکې وویله چې زه به هره شپه د الله بندگی کوم ځکه چې رسول الله کله ویده کله بندگی کوي زه به ټوله شپه د الله بندگی کوم بل تپوس یې وکړه چې د ورځې بندگی پټه دا ده کله روژی کله بوزی وی محمد رسول الله ته خو نشو رسېدلی خو زه به یو پکې وویله چې زه به هره ورځ روژه کېږم بالکل بوزه کېږم به نه او بیا یې تپوس وکړه چې زنانو سره ژوند وی رسول الله ښځې کړي دي د ښځو حقوق ادا کوي
نو فلهذا د هغې په حقوقو کوم څه وخت لګېږي زه به بلکل ښځې نه کوم مقاطعه به وکم او دا مجاهده به وکم چې د الله بندګۍ ته وزګار یم. ازواج مطهراتو کې عایشې صدیقې دا خبرې واورېدلې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، د خلکو خبرې ورته وکړلې. رسول الله فقار شو، غصه شو او فورا مسجد نبوي ته ووته. ملګرو ته چې نږدې خلک راټول کړي، رسول الله چې بیان شروع کړي او بل ته به دوی اشارې کولې خو ویل چې بیان شروع دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ولوستله، خطبة الحاج، او په وعظ او نصیحت شروع وکړله. د دې ټول وعظ او نصیحت خلاصه دا و چې خلکو زه د الله بنده یم، زه د الله حق پیژنم او خپل حق هم پیژنم. زما ښځې کول زما د بدن حق دی او چې کله مې هغوی سره نکاح کړې ده د هغوی په ما حقوق دي، د هغوی نفقه ده، د هغوی سره جما ده او د هغوی سکنا ده، د هغوی مهر دی. دا حقوق به ادا کې. کامل انسان هغه دی، پوره انسان هغه دی چې حق د الله مدا کی، حق د بندگانو مدا کی. او زما طریقه داره چې کله روژه کېږم کله بوزه کېږم. روژه د دې لپاره چې الله راضي کړم، بوزه کېږم د دې لپاره چې دا بدن مې قوي وي چې سبا روژې ته بیا تکړه شم. دلم دا حق ورکوم، خوراک او څښاک د بدن حق دی. البته مراد د دې روژو نه او د دې منځونو نه نوافل دي. او د شپې په څه برخه کې اوده کېږم دا مې د خپل د نفس او د بدن حق دی او په څه برخه کې د الله بندګي کوم. دغه خلک چې د ځان نه بزرګي اعلان کړې ده دا بالکل زما د سنتو نه دوی اعراض کړی دی. دقه زما طریقه ده، که څوک زما د سنتو نه اعراض کوي دا زما امتی نه دی. حدیث نه یوه لویه خبره دا ثابتېږي چې موږ به د ځان نه بزرګي، ځان نه په عبادات نه جوړو، ځان نه به ذکرونه نه جوړو، ځان نه به روژې نه جوړو، ځان نه به داسې ذکرونه ډېرو خلکو جوړ کړي دي. د لا اله الا الله کلمه 25,000 کرتې ووایه او 10,000 کرتې او 50,000 کرتې او بیا به داسې کشف درته کېږي او دا به کېږي هغه به کېږي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې له هېڅ ځای نشته دی. موږ وایو هر هغه شی چې د الله په کتاب او د رسول الله په حدیث کې راغلي دقه دین دی، دغه راټینګول غواړي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په بغداد کې یو مسجد ته نوته، ګوري څه خلک ذکر کوي، یو منځ کې ولاړ دی اواز ورته کوي، څه خلک حلقه حلقه ناست دي، یو په منځ کې ولاړ دی، د دې خلکو منځ کې تیږې پرتې دي، اواز ورته کوي حمدو 100 سل کرت الحمدلله ووایي. اوی شروع شي الحمدلله الحمدلله سل تیږي یو بل ته غورځي. دا چې کله پوره کې به ورته وایي سبحوا 100 سل کرت سبحان الله ووایي او بیا وایي کبروا 100 سل کرت الله اکبر ووایي. عبدالله بن مسعود چې ورنوته ورته ویل چې لقد جئتم بشریعة، یا خلکو تاسو د شریعت راوړی دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه ډېر ښه دی. الزامي رد پې وکړه چې دا څه شریعت هم د ځان نه دین هم جوړ کړی دی چې د رسول الله په دین کې دا نه لیدل کېږي. هغې ورته یا ابا عبدالرحمن ما اردنا به الا الخیر، په دې سره زموږ د خیر اراده ده، د الله ذکر کوو په منظم شکل، د خیر اراده مو ده. عبدالله بن مسعود وویل چې والله په دې کې خیر نشته، دا سراسري شر دی. ولو که تاسو د الله ذکر کوئ، ځکه دا د رسول الله په طریقه باندې نه دی. او هر هغه عبادت چې د رسول الله په طریقه باندې نه وي، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، هغه مردود دی. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدیث نه څو مسلې ثابتېږي. یو د صحابه محبت او د دوی د خیر په کارونو کې حرص او د دوی رغبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا وکړي. دوی رالل د خیر په نیت باندې او د الله د بندګۍ په نیت باندې د الله د رضا حاصلولو طلب په دوی کې ډېرو او د عبادات او شوق او مینه ورسره وه. خو چونکې د نافوهۍ د وجې نه یې څه د خوله نه ووتل او څه په ځان باندې تعین کړله، هغه د شریعت لار نه وه. په دې کار کې دا صحابه نافویه وو، په دې نه پوهېدل چې دا د رسول الله طریقه که موږ پرېږدو په دې ځای کې موږ خو عبادتونو کې پیشرفت کړی دی، زموږ به ستاینه وشي. حال دا دی چې رسول الله دا کار مردود کړ. ورته وویل چې نه، هغه عبادت به کوئ د شپې او د ورځې فرضي او نفلي چې کوم زما په طریقه چې زما په طریقه باندې نه وي، هسې به ځانونه ستړي کوي او الله به درنه ناراضه وي. دویمه مسله کې اساني د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم ذکر شوله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت آسان دی. لکه څنګه چې عباداتو ته وخت ورکول همدغسې د نفس لحاظ کړی دی، د بدن لحاظ کړی. یوه ورځ روژه، بله ورځ بوزه، ځکه چې دا بدن څه وخوري
څه وڅکي چې بیرته قوي شي. او د شهوت غریزه الله په بدن کې ایښې ده. ثاني دا ده چې په مشروع لار باندې باید دا مړه شي. همدغه شانته خوب دا هم یو عادت دی په انسانانو کې، یو مزاج او طبیعت او عادت دی چې الله یې ایښی دی. الله جل جلاله د دوی ته استراحت روا ګرځولی دی. دا د شریعت محمدي هغه اساني ده. درېیمه خبره پکې دا ده، د حدیث نه مسله دا ثابتېږي چې سراسري خیر او برکت دا صرف د اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سړی خیر او برکت حاصلوي، نو په ده لازم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او هغه پسې روان شي. په عبادات فرضیو کې، په نفلیو کې، په ټولو کې د رسول الله تابعداري وشي. څلورم مسله دې دا ثابته شوله، هر هغه طریقه چې هغه سړی ځان نه جوړه کړي او د رسول الله حدیث پکې نه و، د رسول الله قولی، فعلی، تقریری حدیث او طریقه موجوده نه وه او د دین نه شماري او په نیت د ثواب یې کوي، نو دغه کار ته بدعت ویل کېږي، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مخالفت دی. دا سړی ځان شارع ګڼي او د رسول الله پر رسالت کې شک کوي، یا پکې دا عقیده لري چې رسول الله خیانت کړی دی، ورنه که ته دا شریعت نه ګڼې او ثواب یې نه ګڼې، امقه کارونو پسې اقتدا وکړه چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي، د کار کولو دلیل پیدا کړه وروسته یې کوه. پنځمه خبره پکې دا ده که یو سړی د ځان نه عبادات کوي او د خپل ژوند چې الله جل جلاله د ده په بدن کې د کتلو ماده، د اورېدلو ماده، د ولږې، د تندې، د شهوت، دا ټول ختموي، مړې کوي، شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د دې خلاف دی، بلکې د کتلو دپاره جایزه لار د ښودلې ده، محارم او غیر محارم، په اورېدلو کې روا او ناروا ته ښودلي دي، همدقسې د شهوت د غریزې په مړولو کې هم موږ ته لار ښودلې ده چې هغه شرعي نکاح د نورې لارې را باندې بندي کړي دي. دا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم په کمال دلالت کوي چې دا یو کامل دین دی، په دې کې هیڅ قسم د نقصان هغه نشته دی. شپږمه خبره دا شوله چې په اسلام کې رهبانیت هغه نشته دی چې یو سړی د ځان نه څه عبادتونه شروع کړي. اسلام دا داسې دین دی لکه څرنګه چې د فرد سره تعلق لري او د دې د حقوقو سره تعلق لري، همدقسې د ټولنې سره هم تعلق لري. اسلام دې ته د یو چا د تجرید او د ځان د نکاح نه د ځان ساتلو سره مخالفت ښیي، بلکې ته به یو صالحه ښځه ګورې، د هغې سره به نکاح کې تر څو چې یو صالح فامیل رامنځته شي او د صالحه فامیلونو نه یو صالحه قریه او مملکت رامنځته کېږي. رهبانیت دا په اسلام کې نشته دی چې ځان سړی ګوښه کړي چې زه نکاح نه کوم، زه خوراک نه کوم، زه نوې جامې نه اغوندم، زه دا نه کوم، زه دا نه کوم. دا ټول کارونه دا غلو ده په شریعت محمدي کې. ډېر خلک داسې شته دی څڼې راپرېښې وي، زړې جامې اغوستې وي، خلک هغې ته بزرګ وایي، مونځ نه کوي، اودس نه کوي، روژه نه نیسي، د ځان نه څه شی جوړ کړی هغې ته خلک بزرګ وایي، هغې ته خلک عالم وایي، د ځان نه څه خلکو ته وردونه ورکوي چې دا دومره زر کرتې وایي او دا سل کرتې ویوه. تپوس دې وکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث فعلی یا قولی یا تقریری موجود دی، وایي نه دا دین دی که نه د الله بندګي ده. نو د الله بندګۍ دپاره موږ دا لازمي هغه دا ده چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې هغه بندګي د الله جل جلاله هغه وکړو. اومه مسله دا ثابته شوله په ټولو کارونو کې اتباع د رسول الله لازمه ده. که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پرېږدي، قصداً یې پرېږدي یا جهالتاً، دا سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتوب نه وځي، او که قصداً یې پرېښودله نو دا خو بالکل د دین نه وځي، او که چې د جهالتاً یې پرېښود، جهالت هم په عباداتو کې دا څه دلیل نه دی. موږ او تاسو عبادت کوو او په جهالت یې کوو، نو د قیامت په ورځ دا دلیل نشو پیش کولی. په کار دا د جهالت په علم باندې ځان وباسو، علما شته دی، کتابونه شته دی، درسونه کېږي، باید د هغې ته ځان ورورسو او جهالت په علم باندې بدل کو. نو شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم د رهبانیت نه او د داسې شیانو د دین جوړولو نه چې په شریعت محمدي کې اصل نه لري ممانعت کړی دی. ورپسې حدیث هم وایو چې دا باب سر ته ورسېږي. الحدیث الثامن والتسعون بعد المئتين، 298 حدیث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، د سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه څخه روایت قال دا فرمای رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، رسول الله رد کو صلی الله علیه وسلم په عثمان بن مظعون باندې التبتل، تبتل په رد کو چې تبتل مکوا، ولو اذن له لاختصینا، او که چېرته رسول الله سعد بن ابي وقاص ته تبتل اجازه کړې وې
لخت سینه موږ به ځانونه خسین کړي وي، ځانونه هم ټکولي وي او د شهوت رګونه هم کټ کړي وي او بالکل به بیا د دې طلب نه وي چې موږ نکاح وکړو. تبتل څه ته وایي چې رسول الله د عثمان ابن مظعون تبتل رد کو، ځکه هغه مطالبه وکړه عثمان ابن مظعون رضی الله تعالی عنه چې زه باید تبتل وکړم، ماته اجازه راکړه. رسول الله ته تبتل ونه وایي. تبتل څه معنی؟ ترک النکاح. او یا رسول الله اجازه وکړه چې زه نکاح نه کوم. رسول الله ورته ویل چې نه، دا خبره نشته ده په شریعت محمدي کې چې ته دا قصد او اراده وکړې چې زه نکاح نه کوم، نکاح به کې. د دې وجه نه تبتل، اصل التبتل القطع والانابه، لغوي معنی د یو شي پرې کول یا یو شي ته رجوع کول. دلته د یو شي پرې کولو معنا ده یا رجوع ده نه کولو رجوع. والمراد هنا الانقطاع عن النساء للعباده. تبتل دې ته وایي چې سړی د ښځو نه ځان ګوښه کي، ښځې سره نکاح نه کوم تر څو چې د الله بندګۍ ته زه وزګار یم. د دې اجازت عثمان ابن مظعون وغوښتله. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، دا کار ته نشي کولی چې ته د عبادت په نیت باندې دا نکاح نه اعراض وکړې، نکاح به کې او عبادت به هم کې. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وای که عثمان ابن مظعون ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه کړې وې نو موږ به ځانونه خسین کړي وې. دا هم تبتل دی چې نکاح نه کوو نو د شهوت رګونه هم کټ کړي وې او بالکل به موږ د الله بندګۍ ته ځانونه فارغ ګرځولي وې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن مظعون ته دا اجازه ورنه کړله، بلکې ترغیب یې ورکړه چې ته به نکاح کې، ته الله پیدا کړی، په نکاح کې د انساني نسل بقا پکې ده، د نسب ساتل، اخلاقي فساد ورو مخنیوی دی، مزمنو امراض ورو مخنیوی دی، روحي او ذهني تکلیفونو نه په دې کې سړی ته نجات پیدا کوي. همدارنګه د صالح کورنۍ او د ټولنې او د اولادونو د روزلو سبب دی او انساني عاطفه دا په ځای کېږي چې هغه د پلارولۍ او د مورولۍ عاطفه ده په انسانانو کې. د دې حکمتونو د وجې نه شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم نکاح د یو نارینه او ښځینه دا روا ګرځولې ده. نو په کار دا ده چې تبتل ونه کړی شي. په دې درې واړو حدیثونو کې عمده مسله دا ثابته شوله چې تبتل یا په دې نیت باندې نکاح پرېښودل چې زه د الله بندګۍ ته ځان فارغه کم، دا شریعت کې غندل شوې خبره ده. رسول الله دې ته اجازه نه ده ورکړې، بلکې ترغیب یې ورکړی دی چې څوک ستاسو نه مالي توان لري هغوی باید نکاحونه وکړي، او ځکه په نکاح کې مخکني ذکر شوي دا حکمتونه پراته دي. الله جل جلاله دې ټولو مؤمنانو ته دا وس ورکړي چې هغوی شرعي نکاحونه وکړي تر څو چې ټولنه د فساد نه د اصلاح په لور باندې لاړه شي. الله جل جلاله دې دغه دودونه او رواجونه چې کوم د شریعت خلاف دي زموږ په معاشره کې ختم کړي، ځکه دومره رواجونه دي چې دغه رواج د واده د رواج د وجې نه ځوانان نشي کولی چې ودونه وکړي، همدارنګه پیغلې نشي کولی چې دا په واده شي. که موږ او تاسو شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم ته ځیر شو او دغه ترغیباتو ته ځیر شو او دې ته ځیر شو، رسول الله هغې واده ته برکتي ویلی دی، هغه زنانو ته برکتي ویلی دي چې د هغوی د واده لګښتونه هغه کم وي. ایسر النساء اعظم النساء برکة، په اعتبار د برکت سره لوی زنانه هغه دي ایسرهن مؤونة چې د هغوی په واده کې مالي لګښتونه هغه کم وي، د هغې مطالبې ډېرې کمې وي. زموږ د نن ورځې درس همدومره و، بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځو د نوي درس سره، تاسو په لوی او بخونکي رب باندې سپارم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. مسافر مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا قسمت مسافر مینا کی منظور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا زرگئی ملا دنیا سخا مغرور کی مولا الله 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 الله